بسم الله الرحمن الرحیم. نن لیاوټ باندې خبره کوو. په لیاوټ کې لومړی خبره موږ سره سلیکټ ورې سلیکټ ډیر اسانه ده. راځي سلیکټ ته سلیکټ سیل په کوم سیل کې چې ستا کرسر ولاړ و هغه سلیکټ کیږي. سلیکټ شو دا سیل کړه ورې په دې ځای کې کرسر ودرومه په دې ځای کې راځم سلیکټ سیل ته نو دا دغه سیل څنګه شو سلیکټ. بل خبر په دې ځای کې کرسر ودرومه مثلا راځم سلیکټ او په سلیکټ کې ورته یم سلیکټ کالم په کوم سیل کې چې دا کرسر ولاړ دی دغه کالم به ټول څنګه شي سلیکټ شي. بل خبر دا ده چې په هر سیل کې چې اوسې ورته د مغه مربوطه سیل رو راته سلیکټ سلیکټ رو ټول رو او چې هر ځای کې هغه ټول ټیبل راته سلیکټ سلیکټ ویو ګریډ لاین څه ته ویل شي. ورې کله کله خل داسې کې ټیبل اخلي په ټیبل کې اصل لیکي مثلا دلته لیکم 1 2 3 دې ځای کې ساده لیکم کنه صحیح شو. مثلا په دې نورو کې مې مارس یو څه ولیکم سمه ده. اوس خبره دلته ده زه نه غواړم چې کله دا پرنټ کوم دغه خطونه دې ورسره راشي. دا خطونه زما نه دي پکار سمه ده. دا به زه دې زوم کوم. اوس ګوري دا بارډر یې ورسره راشي نو د دې لپاره څه کول پکار دي. ته به دا سلیکټ انزرټ ته به راشي نورونه داسې کار به وکړي. تاسو به کوم ځای ته لاړ شئ بارډر ته صحیح شو. ګوري هوم کې مونږ بارډر لرو که نه دې ځای نه راځي او که تاسو خپله کوم دې ټیبل باندې کلیک کوئ په ټیبل کې په ډیزاین کې مونږ خپله هم دلته چېرته بارډر لرو دا دی نو بارډر ته به راشي نو بارډر به واخلو. وګورئ کله چې اوس مونږ دا پرنټ کړو نو په صفحه باندې دې سره څه نه راځي بارډر نه راځي همداسې به پرنټ. ښه اوس خبره دلته دا ده صحیح ده چې پرنټ کې نه غواړم نو اوس حداقل باید دلته یو څه وي چې هغه ټیبل هغه ساختمان معلوم شي که نه صحیح دی. نو دغه وخت کې به ته راځې لیاوټ ته او په لیاوټ کې به ورته ووایې چې ویو ګریډ لاین راته راکړه نو تا ته ګریډ لاین درکړي دې ته ګریډ لاین وایي. دا اوس فقط تا ته ښکاري خو پرنټیبل نه دی پرنټ کېږي نه. وګورئ بیا هم مقه شان څنګه دي ساده پاتې دي او پرنټ نه کېږي نه خو تا ته هغه د یو سیل اندازه ښیي چې دا سیل دا ځای کې دی دا ځای کې دی په اصطلاح هغه خاکه یا ساختمان یې درته څنګه کوي ښیي ده چې ته دا خانې وګورې ښه سلیکټ. اوس ته غواړې په دغه سیل کې مثلا دا سیل سلیکټ کې دا ای تورې پاک کې دی په ځای بل ولیکې او دلته سلیکټ شته ده سلیکټ سیل باندې کلیک وکړه ولیکې صحیح شو ټول سلیکټ. اوس ګورې دا څومره سخت خبر ده مثلا په دې سیل کې دې سیل کې تا سره 100 دانې سیلونه دي یو کالم ته غواړې دا یو کالم کې ټول داسې سلیکټ کې او دغه یو کالم ټوله ډیټا واخلې بولډ کې صحیح شو. نو دا سخت نه ده ته داسې کار وکړه سلیکټ کالم باندې کلیک وکړه او ورته یې بولډ ورته ووایه سایز یې زیات کړه. دا اسانه دی که داسې چې یو ځل داسې د لا سلیکشن نیولی یم داسې کته راځئ که دا 300 کالم وي څونه وخت کې به سلیکټ شي همداسې دی دغه لپاره په دا تخلو. ښه نو ویو ګریډ لاین باندې خو پوه شوم. پراپرټیز ګورې پراپرټیز دغلته چې څه دي دا ټول بیرته په پراپرټیز کې شامل دي موږ یې دې ځای کې وایو. نو زه راځم بیرته هر څه نه مخکې په ډیزاین کې دې ته څنګه کوم آل بارډر ورکړو خو سلیکشن خامخا غواړي ښه دا به سلیکټ کړي آل بارډر ته به راشي نو آل بارډر به واخلي. اوس خبره دلته دا ده چې لیاوټ کې لومړی رالو اریزر څه ته وایي خو دلته تخته نه پاکي ښه دلته د ټیبل څه پاکوي آفرین یعنی مطلب دا دی چې سیلونه پاکوي نو دغه ګوري دغه سیلونه چې کوم هغه بارډر او هغه بارډر یې پاکوي صحیح شو. نو ګوري دا سیل خپله هغه سیل کې چې څه ډیټا دي هغه هم پاکوي او ورسره چې بارډر دي هغه هم پاکوي. په دغه طریقه تاسو کولی شئ یو سیل څنګه کوي اریز کوي. بله خبر اوس زه غواړم ډرا ټیبل یو د ډرا ټیبل په واسطه څه وکړم یو ټیبل په خپله ځان ته رسم کړم. زه خپل اختیار خاوند یم چې هر څومره ټیبل رسموم نو دا زه دومره ټیبل رسموم. ښه په دې ټیبل کې څو کالم څو روګانې غواړي بس داسې کالم یې ډرا کړه دا د یو کالم ټول ای سره به زه ټول ډیلیټ کړم بیا له سر نه راځم کوم ځای ته ګوري اوس خو ما سره لیاوټ نشته دی که نه اوس به څه کوم آفرین انزرټ ټیبل یا ډرا ټیبل یعنی ورونو فکر کوم دا ډرا ټیبل مې په خپل ځای کې ښه تشریح کړی بیا اړتیا به نه وي که نه همداسې دی که نه. نو دا ګوري ډرا ټیبل شو تاسو په ډېر اسانۍ کولی شئ دا ټیبل څنګه کوي ډرا کوي. اوس په دې کې یو خبره شته چې ټیبل مې ډرا کړ سمه ده ټیبل ډرا شو خو زه دا کول غواړم چې د دې ټیبل ګوري دغه سیلونه او کالم سره مساوي نه دي. دغه کالم وړوکی دی دا ورپسې لږ غټ دی دا ټولو نه غټ دا سیل کوچنی ده دغه رو غټه ده دا کوچنی ده دا کوچنی ده همداسې دی که نه ګاډې وړې دي
نو ته داسې کار وکړه په دې ځای باندې کلیک وکړه ډسټریبیوټ ډرو ښه متوجه سي روګانو ته ښه وګورئ دا د روګانې څنګه کړي یو اندازه په دې ځای باندې کلیک وکړه ورته ډسټریبیوټډ کالمز کالمونه راته وویشه کالمونه ګوري دا د یو اندازه شو دا تر دې ترمنځ ته فرق ویني یعنی مطلب ټیبل د ډرا کړ خو هغه اندازې دې ورته صحیح نه دي اخیستې ټول په یو اندازه نه دي نو په دې ځای کې ته کولی شې دا څنګه کړي منظم کړي بېرته راځو خبره کوم ځای کې وه اریزر او ټیبل ډرا کې دا وشو اوس ډیلیټ باندې خبره کوو ورونو ډیلیټ څه ته ویلی شي ګورئ زه په دې سیل کې لیکم A په دې کې لیکم B په دې کې لیکم C او په دې لاندې کې به شمېر ولیکم 1 2 3 ګورئ زه غواړم دغه پنځه مې چې لیکلي دغه سیل ډیلیټ کړم ګورئ که چېرته زه ډیلیټ ته راشم ډیلیټ سیل واخلم ما ته اوس وایي چې دا ته ډیلیټ کړې نو ګورئ داسې خو نه کېږي چې دا ډیلیټ شي او دلته د یو بل سیل رانشي ښه څه وشو څه وکړو نو دلته وایي شفت سیل لیفټ دغه سیلونه د بیا لیفټ طرف ته څنګه کوي حرکت وکړي نو دا ډیلیټ کړه ګورئ دغه سیل ورته څنګه شو راوړاندې شو لکه اوبو کې چې کاڼی پروت یا کاڼی چې راجیګ کړي هغه د کاڼي ځای څه نیسي اوبه نیسي که نه نو دلته هم دا وایي چې دغه سیل چې ډیلیټ شو نو اوس موږ څه وکړو نو بل سیل مجبوره چې دلته راولو نو زه ورته چپ طرف نه ورته سیل څنګه کړه رامخکې کنټرول زیډ سره بېرته دا دل سره کوم بله خبر ورته هم ډیلیټ سیل دا ځل ورته هم نه د پورته طرف نه ورته سیل څنګه کړه راکته کړه چپ طرف نه پورته طرف نه نو دا وګورئ BE 2 او یعنی نوی سیل ورته څنګه شو اضافه شو هغه پخوانی سیل څنګه شو ډیلیټ شو د پورته طرف نه ورته نوی سیل راغی بله خبر په ډیلیټ کې ډیلیټ سیل کې دام لرو مونږه زه نه پورته طرف نه غواړم نه ښي طرف نه زه ورته یم چې دغه پنځه سیل چې ما سلیکټ کړی دې پورې چې مربوط څونه رو ده دا ټوله راته ډیلیټ مثلا د احمد ریکارډ دی در سره نه دی په کار درته غواړې ډیلیټ کې اوس چې نوم یې ډیلیټی نو تا قرضداري چې تا ته در رسېدلې ده څه ضرورت دی چې پیسې ساتې ځان سره احمد ولد محمود 100,000 افغانۍ مې قرضدار او په دغه تاریخ مې ورکړې وې په دغه تاریخ واده وه پیسې راکړې اوس د احمد نوم کومه ختمومه اوس یوازې نوم ختمول نه مکمل ریکارډ باید څه کړو ختم کړو نو په دغه وخت کې ډیلیټ رو ورته ووایه څلورمه پنځمه شپږمه رو څنګه شوه ختمه شوه یعنې هغې رو پورې چې څومره مربوطې روګانې وي ټولې ختمې شوې دا خبر بلکې همدغسې دا ریکارډ مثلا سی احمد دی او لاندې د احمد دغه قرضداري ده یا چې هر څه ده زه غواړم دا مکمل دغه ریکارډ ټول ډیلیټ کړم نو ته به داسې کار وکړې لیاوټ ته به راشې په لیاوټ کې به ډیلیټ څه باندې به کلیک کړې کالم باندې کلیک وکړو کالم نو تا ته دغه ځای نه راتلی شي ډیلیټ سیل او ډیلیټ کالم اوکې دا دی دا کالم څنګه شو همدغه خبرې بېرته هلته دې کې دننه هم شته ډیلیټ کالم دلته هم شته ډیلیټ رو دلته شته او ډیلیټ ټیبل ټول ټیبل څنګه کې ډیلیټ کړي نو دا موږ سره په کوم ځای کې په لیاوټ کې ډیلیټ اوس بله خبر دا ده زه غواړم چې مثلا دغه د 1 2 3 د دغه سیل او د څلورو پنځو شپږو ترمنځ یو د دې دواړو ترمنځ یو بل نوی هغه ولرم رو ولرم مثلا نومونه دې لیکلي د یو نفر نوم دې هېر کړی اوس هغه ځای د هر چا خپل ځای دی په حاضري کې مثلا اول نمره دویم نمره یو وخت داسې کېږي د شپږم نمره نوم دې نه دی لیکلی نو اوس به هلته ځای ورته ورکوې که نه نو د دې لپاره به ته څنګه کوې اسانه خبر ګورې که دا سیل در سره لاندینی سیل انتخاب و او بیا به ته ورته ووایې چې انزرټ ابف پورته راته سیل راکړه د یو څلور منځ کې غواړم که نه پورته یې درته درکړي او که دا یو سیل در سره انتخابونه بیا به ورته وایې چې انزرټ بلاو لاندې راته راکړه نو تا ته دلته نوی سیل درکړي په دې کې بیا لیکم دا خو مثالونه دي زه اے بي سی لیکم تاسو نومونه لیکئ هر څه چې لیکئ مطلب دا ده چې چېرته درته رو ضرورت و لاندې ضرورت و بلاو واخله پورته ضرورت و اباف واخله نو دغسې روګانې څنګه کېږي انزرټ کېږي کالم غواړم خو د A او B ترمنځ کالم غواړم انزرټ لیفټ واخلم که رایټ لیفټ واخلم صحیح دی د B او د C ترمنځ مې په کار دی انزرټ لیفټ که رایټ شاباس نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ کالمونه او روګانې څنګه کوي اضافه کوي بله خبر ځینې وخت مو داسې لیدلي وي د یو شخص دوه د تلیفون شمېرې لیکلي صحیح شو نو اوس که دواړه په یو کالم کې ولیکي خو ښه خبر نه ده دلته ولیکي شمېره او دلته ولیکي چې 0 او 0 دا صحیح دی نه ده نو ته به داسې کار وکړې دغسې حالاتو کې دا دوه سیله به سلیکټ او ورته به ووایې چې دغه دواړو نه راته یو جوړ کړه مرج سیل کړه نو دا دواړه یو شو دا دواړه چې یو شو
نو دغه لیکل د مینس ته که سنټر ته که او اوس یو شمېره 0.2 شمېره په دې ځای کې ولیکه او 0.1 اتصالات په دې ځای کې مثلا تر اخره که نه نو دا اوس ښه شو که نه شو یعنې مطلب چې کوم ځای کې د دوه سیلونه یو ځای کول هغه به سلیکټ کړي دوه سیله درې دغه څلور دانې یو ځای کوم سلیکټ کړه او مرج سیل ته ورشه دا څلور وړ نسلونه شو یو سیل څنګه شو جوړ شو په دې طریقه نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ مرج سیل څنګه کې واخلئ اوس خبره دلته دا ده پښیمانه شم یا مثلا داسې کومه دغه څلور سیله مې یو ځای کړه دوه سیله ترې جوړو دوه سیله نو بیرته ته به څه وکړې سپلیټ سیل ته به ورشې یعنې سیلونه راته څنګه کړه بیرته وویشه څو سیله څو روګانې وي څو کالم وي زم دوه روګانې دوه کالمه دې وي او یو رو دې وي زم نه همداسې صحیح دی دوه کالمه یو رو که داسې کم دوه کالمه دوه روګانې چې څلور دانې ماته راکړي دوه کالم همداسې صحیح دی څه نشته دوه کالمه یو رو اوکې که نو دا دی همداسې صحیح دی دوه کالمې شوې یو رو شو نو دوه سیلونه ما سره جوړ شو که صحیح شو نو په دغه طریقه ته کولی شي او کوای چې نه په داسې ویشي لطف الله بیا به څه وکړم په داسې ویشلو باندې چې یو سیل پورته شي او لاندې شي سپلیټ سیل ته به ورشم ورته به څه ووایم روګانې به یې څو کړم آفرین او قلمونه آفرین یو نو دا اوکې که دا دی داسې دا سیلونه څنګه شو یعنې سبا حاضري جوړوئ هر څه چې جوړوئ په دغه طریقه تاسو کولی شئ اوس بله خبر ده دغه نه لاندې دا ټیبل څنګه کوم په دوه برخو ویشم ټیبل په څو برخو ویشم په دوه برخو نو په کوم ځای کې چې ویشي هغه ځای کې ودرېږه سپلیټ ټیبل ته کلیک وکړه دا د ټیبل په دوه برخو څنګه شو دا ځای پورې ویشي سپلیټ ټیبل دا دی داسې هر یو ته کولی شي څنګه کې سپلیټ کې په دې څو ټیبل چې یو ځای کې دا وایي مثلا تا ټیبل بیلې کړي فایل دې سیف کړه اوس کنټرول زد اوس ما سره کار کوي چې کله یو فایل مې سیف کړ هغې نه وروسته بیا خلاص کړ بیا کنټرول زد کار نه کوي بیا څو ټیبل څنګه یو ځای کوي یعنې مرج ټیبل نو یار ما خو مخکې مې خواري کړی او ته طریقه نه یو ځای زه وبګورم صحیح شو امکان دی ولري یو ځای شي انټرنیټ کې به سرچ وکړو صحیح ده نو دا موږ سره سپلیټ ټیبل ورونو دا لنډه درته ووایم چې دا د یو ټیبل څه زیاتوي د هایټ زیاتوي جګوالی د یو سیل زیاتوي او دا د یو سیل څه زیاتوي عرض یعنې څنګه شل شو څنګه نه اخلي خو بل یې کوم راشه دې ځای کې 22 صحیح شو 222 ورکړه انټر کړه په دې طریقه که زیات نه شو دلته ودرېږه دا سیل څنګه که راکش how to fit to contain how to fit to windows fix column with دا مو ویلي دي یاد مو شي په انسرټ کې او په ټیبل کې مو دلته ویلي دي صحیح شو هماغه خبره ده او دا چې دی مثلا دا 222 لیکل شوي دي دغه 222 په کوم ځای کې غواړې دا به سلیکټ کړي که په دې چپ طرف ته غواړې خو چپ طرف ته دا د په پورته برخه کې متوجه عزیز رحمانه پورته برخه کې سرمنځ کې پورته برخه ښي طرف ته پورته برخه ښي طرف لاندې منځ برخه ښي طرف ته ښي او منځنۍ بیخي میډل دې ته وایي او دې ته بس هر طرف ته تاسو وینئ په دغه شکل چې کوم ځای کې غواړئ منظم کړه دا 222 په دې شکل نه دي پکار دا د ټکس ډایرکشن واخله داسې اخلي داسې اخلي داسې اخلي چې هر رقم دې خوښ صحیح شو سارټ منظمولو ته وایي ریپیټ هیډرو کنورټ ټو ټکس او فارموله دا ان شاء الله سره